د غزني ولایت حوزوي روغتون ډاکټران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو شمیر په بېساري ډول ډیر شوی دی. د ډاکټر محمد اکبر انصاري په وینا شاوخوا 80 سلنه بسترونه د داسې ناروغانو لخوا ډک دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. ښاغلی انصاري وایي د هوا ککړتیا او د ژمي د بخاریو ناسم استعمال د دې ناروغیو لوی عوامل دي. به طور مجموع اکثرا بسترهای ما پر است در فصل زمستان و سرما، چون زیادتر مریضای ما انتان تنفسی دارن و تقریبا 75-80% بسترها زمین مریضا پر هستند. آب و هوا هم خراب است. زمستان بخاری هم محیط خودی شهرم گردآلود و خاک‌آلود است و فامیلا هم چنان تر گردآلود و خواب‌آلود است. د ناروغان چې له تنفسي ناروغیو سره مخ دي وایي چې د کورونو د لوګي د پاکي هوا نشتون او د ژمي تړلو چاپیریالونو کې د ژوند کولو له امله یې ناروغۍ لا ډېرې شوي دي. د ناروغانو کورنیان وایي چې د ښار د هوا د ککړتیا او لوګي له کبله یې ماشومان په دوامداره توګه ناروغه دي. دا سره لري چې منطقه ده سم باندې دا چې سره لري چې داس یو عمل باندې روشي دا کم تو خدا ترانه ندی کم دود ډیر زره دود نشته. ناروغان زیاتوي چې د ژمي په موسم کې د ناروغیو مخنیوی ستونزمن شوی دی. هغوی وایي چې د معیاري بخاریو نشتون او د کورونو لوګي د دوی ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. دوی له دولت څخه غواړي چې د دې ستونزو د حل لپاره جدي اقدام وکړي. اضافات نشته، خټې دي، دوګای د همسایګان بغل سره ډیر یو موټر ډیر سره ولاړ وي، جای نسته سره هر جای بس پراته وي ورته وړي. هوا خرابه ده ډېره، دوړې وي، دوږ وي، خټې وي، بس دا حساب. ورته مهال چاپیریالي کارپوهان هم وایي چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو لوی لامل دی. هغوی ټینګار کوي چې د موټرو لوګي، د فابریکو غازونه او په کورونو کې د ناسمو بخاریو کارول د دې ستونزې لوی عوامل دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت او خلک دې د هوا ککړتیا د کمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. از آنجا که هوا سرد شده و اکثرا از زغال سنگ استفاده میکنن، هوا هم خیلی آلوده است و بیماری های ساری هم خیلی زیاد شده. پیشنهاد من است که توصیه من است به شهروندان که از ماسک استفاده بکنند زمانی که بیرون می‌براید و همچنان کوشش نماید که در جاهای خیلی هوا آلوده است عبور مرور نکنند. همچنان غذای سالم استفاده کنند، خود را تقویت کنند و از کسانی که مریض است و یا مصاب به امراض مختلف می باشند از آنها خودداری نمایید. غزنی ولایت کې د ژمي په دې سړو ورځو کې د تنفسي ناروغیو زیاتوالی خلکو ته جدي ستونزې جوړې کړې دي. ډاکټران او چاپیریالي کارپوهان د احتیاطي تدابیرو او د ککړ چاپیریال د اصلاح لپاره ټینګار کوي ترڅو د خلکو روغتیا خوندي وساتل شي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزنی.